څوک پښتو خوړل سیاله څوک لګیا دي چې پښتو خوري. ګرانو کتونکو او زمونږ اوریدونکو، تاسو ته به اندازه شوي چې مونږ په زیرک پښتانه کې د کم زیرک پښتون خبره کوم. ما چې کم شعر وویلو په هغې کې د دغه زیرک پښتون نوم راغلی هم دی. دغه نوم چې په لومبۍ حواله خو د هغوی پیژندګلو د بنو سره ده، خو دا وګڼئ چې دغه نوم د بنو پورې محدود نوم نه دی. دغه نوم د پښتونخوا پورې هم محدود نوم نه دی. دغه نوم د یو ملک پورې هم محدود نوم نه دی. خور ور نوم دی. د خپل فن په حواله، د خپل لیک په حواله، د خپلو ادبي هڅو په حواله، د خپلو تنظیمي چارو په حواله، یعنی زمون غازی سیال. دا غازی سیال چې په بنو کې په اخوندان منډان کلي کې په 1933 کې پیدا شوی او په 2019 کې وفات شوی دی. دغه ژوند کې چې سیال صاحب کومې کارنامې کړي دي، کومې هڅې کړي دي، کوم صلاحیتونه د هغه په ذات کې پراته وو، د هغې څرګندونه یې کړې ده. دغو ټولو د غازی سیال صاحب نوم او د هغه مقام، د هغه شخصیت، د هغه صلاحیت په نړۍ ځلولی دی. سیال صاحب مونږ ته پته ده چې لومبۍ پیژندګلو خو د هغه د یو شاعر ده، خو سیال صاحب یوازې یو شاعر نه و، هغه نثرنګار هم و. هغه د بنو د ادبي ټولنو تنظیمونو روح روان هم و. هغه د بنو په فضا کې د ډیرو کشرانو شعري ادبي رهنمایي، لارښودنه او اصلاح هم کړې ده، خو په خپل کلم هم چلولی دی. او د دغه کلم په ذریعه چې هغه پښتو ته کمې بخښنې کړي دي، هغه لازوال دي. یوازې سیال صاحب هم نه، د هغه بچي ماشاءالله 5-6 بچي دي چې هغې کې زیات شاعران دي. مشر زوی صدیق الزمان شاعر او لیکوال دی. ورپسې یو بل زوی کفایت الله همدم شاعر او ادیب دی. یو بل زوی عارف الله شعور شاعر او ادیب دی، لیکوال دی. او دغه په نوسو کې دغه ذوق لا تر اوسه پورې روان پاتې شوی دی. خو بیا هم مونږ دا ګڼو چې سیال صاحب چې په دغه لومبي شعر کې ما ذکر وکړو، کومه خبره کړې ده چې څوک پښتو وخوړه سیاله څوک لګیا دي چې پښتو خوري. نو سیال صاحب په هغه خلکو کې و چې پښتو خوړلی و، پښتو یې چرې نه ده خوړلې. خپله زمیندارۍ کړې ده، خپل د کلي ولس ژوند یې کړی دی، خپلې پیسې په پښتو لګولي دي، کتابونه یې په خپلو خرچو چاپ کړي دي، مختلفو سیمو ته سفرونه د ادبي غونډو مشاعرو دپاره په خپلو خرچو کړي دي. یو داسې شخصیت و چې د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسېدلی و. په پښتونخوا کې خو به داسې سیمه نه وي چې سیال صاحب هلته مشاعرو له غونډو له ناستو له ځان نه یې رسولی، خو تر لرې لرې پورې سیال صاحب رسېدلی دی. او د دومره مصروف ژوند سره سیال صاحب کتابونه هم لیکلي دي. د شاعرۍ خو یې 9 کتابونه چاپ دي. په دغه 9 کتابونو کې خو د هغه رومانوي شاعري ده، خو ورسره سیال صاحب د یو دینی، روحاني او مذهبي کورنۍ سره تعلق لرلو، نو نعتونه یې ډېر لیکلي دي. 3 ځانګړې مجموعې د سیال صاحب د نعتونو چاپ دي. په ډېرو کتابونو خو یې ایوارډونه اخیستي دي، تر دې چې صدارتي ایوارډ هم ورته ورکړی شوی دی. سیال صاحب چې کوم کتابونه لیکلي دي، نو موږ دغه ټولو نومونه خو نشو اخیستی، کوم چې د شاعرۍ دي ګڼ شمېر دي. البته موږ دا ویلی شو چې سیال صاحب د شاعرۍ سره سره نثر هم لیکلی دی. لکه چې ما مخکې ذکر وکړو، د سیال صاحب 3 ناولونه چاپ دي. او تاسو غور وکئ چې د سیال صاحب رسمي زده کړې تر 4 جماعت پورې وي، خو د هغوی ناول بنځې به موږ د 14 جماعت په نصاب کې په کورس کې شامل کتاب و موږ ویلو. یعنې دا د یو نابغه شخصیت نه ښیي چې د 4 جماعت طالب علم کوم کتاب لیکي، د 14 جماعت طالب علمان په هغې کې امتحانونه ورکوي. او د شاعر نه علاوه د نثر خبره کوم، یوازې بنځې هم نه، د هغوی 2 نور ناولونه منګری او کشماله هغه هم چاپ دي. د
لوړ معیار ناولونه دي. یوازې ناولونه هم نه، هم په دغه نثر کې سیال صاحب افسانې لیکلي دي او د لوړ معیار افسانې لیکلي دي. یعنې که موږ دغه افسانوي ادب ناول او افسانه یادو نو دا خو تخلیقي اصناف دي. سیال صاحب په نثر کې څېړنه او کرهکتنه هم کړې ده. هغه د څلورم جومات پاس پخوانی څلورم غازي سیال هغه څېړنه هم کوي، کرهکتنه هم کوي په مختلفو ادبي موضوعاتو. د هغوی مقالې، د هغوی تحریرونه په رسالو اخبارونو کې وخت په وخت چاپ شوي دي. خو په څېړنو او کرهکتنه کې د سیال صاحب دوه درې کارونه ډېر اهم دي. څه چاپ دي، څه ناچاپ دي. یو کتاب خو چاپ دی د سندرې روح، او د سندرې روح غازي سیال صاحب لیکلی دی په ګلنار بیګم چې د پښتو موسیقۍ د دې اثر د ټولو نه معروفه، د ټولو نه باصلاحیته، د ټولو نه منلې سندرغاړې ګلنار بیګم ده. شاید چې ګلنار بیګم بیا پیدا نشي پښتنو کې. په ګلنار بیګم چې سیال صاحب کوم کتاب لیکلی دی هغې ته نوم ورکړی دی د سندرې روح. خو د سیال صاحب خپل شخصیت هم سم یوه سندره وه، سندریز شخصیت و. یعنې څنګه چې سندره کې یو نرمي، یو ردم، یو ترنم، یو رواني وي، د سیال صاحب په شخصیت کې یو خوږ انسان، یو نرم مزاج، په نرمو نرمو خبرو باندې د خلکو متاثر کول او په ډېره شیرینه لهجه کې په ډېر دروند خوی خصلت سره خبرې اترې کول. او بیا چې د سیال صاحب ترنم چا اورېدلی، زما د خبرې ګواهي به ورکوي چې د هغه خبرې هم سندرې دي. د محبت د کاروبار موسم دی چې په نري اواز کې به شروع کو، یو خوند به کولو. نو دغه د سیال صاحب ترنم او دا د ګلنار بیګم سندره دا بالکل لازم او ملزوم و. او تاسو غور وکړئ چې د سیال صاحب ډېرې سندرې ویلې هم ګلنار بیګم دي. خوا کې شنه فصلونه زانګې ما لیدلی دی، دغه زما د اشنا کلی دی. خبره چې د سندرې او د غازي سیال صاحب راغلی ده او ورسره د ګلنار بیګم ذکر هم راغلی دی، نو یو خو به زه دا ووایم چې ګلنار بیګم د ټولو نه زیاتې سندرې د سیال صاحب، ګلنار بیګم هم ویلي دي، کشور سلطان هم ویلي دي، خیال محمد، سردار علي ټکر، هارون باچا او چې څومره زمونږ لوی سندرغاړي دي نو هغه ټول ویلي دي، خو د ټولو نه زیاتې ګلنار بیګم ویلي دي. او بیا د ګلنار بیګم په هغه ویلې شو سندرو کې په خپله د ګلنار بیګم او د غازي سیال صاحب د سیمې ذکر هم شته، ځکه چې لیکوال یې سیال صاحب و، ویونکې ګلنار بیګم وه. نو تاسو چېرته غور کړی دی چې ګلنار بیګم په اواز څنګه زمزمه کېږي دا سندره؟ نری باران دی پاس په لوړی واروینه، جوړې کور مې تا نصیب راوړی یم جانانا، لاس راکړه چې دواړه ساره جونه. کورمه د غازي سیال صاحب سیمه هم ده او ګلنار بیګم هم په بنو کې وخت تېر کړی دی. او چې زه دا هم تاسو ته وایم چې ګلنار بیګم خو د فلم دپاره د ټولو نه زیاتې سندرې ویلي دي پښتو فلمونو له. نو چې ګلنار بیګم به لاهور ته تله نو سیال صاحب به هم ورسره و. سیال صاحب شاعر و، ګلنار بیګم سندرغاړې و، په لاهور کې به ریکارډینګ کېدو. نو د سیال صاحب سندرې او د نورو خلکو سندرې دا به د ګلنار بیګم او د سیال صاحب دغه حیثیت داسې ښودلو لکه لازم او ملزوم. ځکه سیال صاحب چې د ګلنار بیګم په شونډو راغلو نو په دنیا خور شو. او بیا د کورمې ذکر سره خو داسې ښکاري لکه چې دغه سندره لیکلې هم ګلنار بیګم وي، خو دا لیکلې غازي سیال صاحب ده او د سندرې روح ګلنار بیګم ورته ژوند ورکړی دی.
دې نه علاوه سندرې چې د سیال صاحب کومې ګلنار بیګم ویلي دي راشه جانانه وایي ورځ د دیدن ده نو سبا به نه وي دیدنونه راشه جانانه دنیا ګوټ ګوټ ته رسېدلې سندره ده چې لیکوال سیال صاحب دی او ویونکې سندرغاړې هنرمند دی ګلنار بیګم ده د دې مطلب دا دی چې ګلنار بیګم او سیال صاحب خو یو بل سره تړلي دي خو دې سیال صاحب د دینی رجحان باوجود د پښتو موسیقۍ ته ډېرې بخښنې کړي دي ما چې د دوی د کتابونو ذکر کولو په هغې کې یو کتاب سیال صاحب په موسیقۍ لیکلی دی عنوان یې دی انسان او موسیقي خو دغه کتاب لا چاپ نه دی چاپ بشي انشاءالله نو په هغې کې د سندرو دغه پس منظر ټول بیان شوی دی یو بل کتاب داسې سیال صاحب لیکلی دی د هغې عنوان دی هغه سندرې چې فوک نه دي هغه ځان له یو کتاب دی چې د سندرې او د فوک سره تعلق لري زما مقصد دا دی چې د سیال صاحب په دا خور ور کار کې ټول نه بنیادي پیژنګلو چې ده هغه د سندرې ده او ځکه زه سیال صاحب ته په خپلو لفظونو کې سندریز سړی ویم خبره چې د سندرې او د سیال صاحب کوو نو پکار ده چې ورسره د فطرت نګارۍ ذکر هم وکړو ځکه چې د سیال صاحب په دې شاعرۍ کې او دغه په سندرو کې د فطرت یو ښکلا ده د موسمونو یو فضا ده چې هغه ورته د شاعرۍ ژبه ورکړې ده یعنې د هغه سندرې موږ ته خو پته ده چې یوازې په فلم کې سندرې نه دي ویلي یا فلم دپاره یې نه دي لیکلي فلمونه خو د 150 نه زیات داسې فلمونه دي چې سیال صاحب هغې له سندرې لیکلي دي هغه د ریډیو په مشاعرو کې یا د ریډیو په عام موسیقۍ کې یا د ټي وي په مشاعرو کې هم سندرې غزلې ویلي دي په ټوله مجموعي شاعرۍ کې هم فطرت نګاري ده د فطرت د حسینو اجزاو ترجماني او عکاسي ده خو په سندره کې خو خصوصا یعنې زه د دنګو غرونو د سرونو شهزادګۍ یم څومره خوند کوي چې د دنګو غرونو د سرونو شهزادګۍ په دې فطرت کې د شعر په ژبه راشي یا دا خو لا پرېږده د غازي سیال صاحب چې کومه ډېره مشهوره سندره ده او په هغې کې فطرت نګاري هم ده دې ته غور وکړئ د غره لمنه کې شپونکیه شپېلۍ غږوه زما ساده ساده لالیه شپېلۍ غږوه انسان ځان سره یوسي او خصوصا د شپېلۍ غږوه او دغه شپونکې او د غره لمنه دا کوم فطرت دی کوم ترجماني ده چې سیال صاحب ورته د لفظونو د ټکو د کلمو ژبه ورکړې ده او بیا خاص کر په موسیقۍ کې خو د شپېلۍ هغه اثرناک څیز دی چې مولانا جلال الدین بلخي پوره کتاب پې لیکلی دی نی نامه نو موسیقۍ کې شپېلۍ او بیا شپونکې دا خو یو بیل خوند لري چې سیال صاحب په دې پوه و او ځکه یې ویلي چې د غره لمنه کې شپونکیه شپېلۍ غږوه زما ساده ساده لالیه شپېلۍ غږوه کومه سندره به یادو سیال صاحب خو په سندرو کې بادشاه و په خپله سندریز سړی و او یوازې فطرت نګاري نه پښتني دود کلچر د پښتني ژوند نقشه خاکه پښتني ساهو اقدار قدرونه د پښتنو ښځو نفسیات دا هر څه دغه په سندره کې موجود دي یعنې د سیال صاحب دا سندره په دې به خبره هم راغونډه کړو چې ناسته به تر عمره یمه ستا په نوم پیغلې همیشه مري د وفا په نوم دا اوس کلتور دی چې د سیال صاحب په شاعرۍ کې موجود دی نو ځکه مونږ ډېرې خبرې خو په سندره وکړي خو مونږ مجموعي طور دغه سندریز شخصیت ته چې راځو نو مونږ به ګورو چې خلاصه څه ده خلاصه دا ده چې شاعر د لساتو مجموع شاعر او لیکوال ناول نګار د دریو چاپ ناولونو ناول نګار افسانه نګار ګڼ شمېر افسانې لیکلي دي د ناتیه مجموعو خالق تخلیق کار چې هغه چاپ کتابونه دي د سندري روح
په ګلنار بیګم لیکلی کتاب دغه شان انسان او موسیقي څېړنه په نصاب کې دغه کتابونه شاملېدل، دغه علمي مباحث، دغه په ټي وي مشاعرو کې شرکت او ګډون، او بیا په خپل سیمه کې د شاګردانو روزنه پالنه، او بیا ورسره یو نفیس خوږ شخصیت که چا هم سیال صاحب لیدلی خبرې ورسره کړي نو هغې ته به پته لګي چې دا زه سیال صاحب سره خبرې کوم که سندره ما سره خبرې کوي. دومره خوږ انسان به پته نه لګي چې کله پیدا کیږي. الله دې د هغوی روح خاد لري او موږ به انشاءالله په زیرک پښتانه کې د سیال صاحب نه پس بیا یو دغسې خوږ شخصیت سره حاضرېږو. فی الحال د سیال صاحب روح ته دعا کوو او د هغوی د ادبي خدماتو، د سندرو، د پښتو لیکونو، د پښتو شاعرۍ ټول ولس قدردان دی، نو موږ یې قدرونه کوو. د الله په امان.